خپل کلیوال کاروان په کوکارۍ کلي کې د محفوظ او صفا خوراک په حواله د یو سیمینار اهتمام وکړو. په دې سیمینار کې د فوډ سیفټي ان هلال فوډ اتارټي ذموار افسرانو د علاقې د دکاندارانو او صارفینو سره د کاروان مشاورتي کونسل غړو او ځوانانو هم په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. محکمې افسرانو په خپل وینا کې دکاندارانو او صارفینو دواړو ته د خپلو ذموارو په هکله تفصیلي بیان کې وویل چې د خراب خوراک د وجې نه ډېر خطرناک مرضونه لکه هیپاټایټس او کینسر نه علاوه نورې جانلیوه بیمارۍ خورېږي. پکار ده چې دکانداران په دې حواله مکمل احتیاط وکړي او په خوراکونو کې ملاوټونه ونه کړي او نه ملاوټي خوراکونه خرڅ کړي، ګینې هغوی به د نقصان ذموار وي. دوی د صارفینو نه ګیله وکړه چې په خوراک کې د کوالټۍ خیال نه ساتي، ځکه یې په وجودونو کې د بیمارو خلاف قوت مدافعت کم شوی دی. د کاروان تنظیم ملګرو اختر علي خان او محمد عالم خان ووی چې صفایي نیم ایمان دی او باید چې دکانداران په خپلو خواو شا کې د صفایي خصوصي خیال وساتي او په خپل ځای کې یو باسکټ یا خالی ټیم ضرور کیدي چې خلک پکې پلاستیک او ګن غورځوي. په دې موقع باندې دکاندارانو د سوالونو جوابونه هم ورکړی شول. د ادارې اهلکارو د کاروان د مشرانو د کاوي ستاینه وکړه چې په مختصر نوټس دوی داسې غونډه جوړه کړه چې د کرونا د پروتوکول پکې پوره خیال ساتلی شوی و. زیاتره خلکو ماسکونه اچولي وو او د مناسب سوشل ډسټنس انتظام شوی و. مېلمنو یقین ظاهر کو چې په وطن کې داسې تنظیم په ښه ډول په معاشرتي ژوند کې د اصلاح او بهترۍ دپاره په ښه توګه کار کولی شي. باید چې خلک د خپل کلیوال کاروان د کارونو او تجربو نه زده کړه وکړي او په خپلو علاقو کې په کار راولي. صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.